د میدان وردګو کور او ښار جوړول ریاست مسؤلین وایي په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې راکمولو په موخه په دغه ولایت کې د جنوبي ولایتونو د لویو او وړو مسافر وړونکو موټرونو لپاره د جوړېدونکي ترمینل د لومړۍ برخې چارې 90% بشپړې شوي دي. دا پروژه د ولایت په کچه داسې یو پروژه ده چې د شپږو جنوبي ولایتو د ترانسپورتي اډې لپاره ځانګړې شوې ده. نو د شپږو ولایتو 500 په شاوخوا کې بس موټر او 500 په شاوخوا کې وړ موټر لپاره ځانګړې شوې ده او اوس تر کار لاندې ده. نو په مجموع کې پروژه اوس تقریبا 90% په مخ کړې ده. مسؤلین زیاتوي د دغه پروژې لپاره 88 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې په دوه برخو کې به کارونه ترسره او د لومړۍ برخې چارې د 23 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي دي. مجموع بودیجه د ټولې پروژې لپاره 88 میلیونه بودیجه په نظر کې نیول شوې دی. بیا دا پروژه په دوه لاټ تقسیم شوې. اول لاټ لپاره یې 23 میلیونه بودیجه ځانګړې شوې چې اوس 90% پروژه تطبیق شوې او پاتې 10% کارونه هم جریان لري چې ان شاء الله تر 10 د میزان پورې به د اول لاټ کارونه نهایی شي. د میدان وردګو کور او ښار جوړولو مسؤلینو په خبره د دې ترمینل په جوړېدو سره به ګڼ شمېر کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.